محترم و دوستان و سلامون از غوټیم هر کرای مکوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. د چین او جنوبي اسیا اووم نندارتون څه موده مخکې د چین د یونان ولایت په کونمین ښار کې ترسره شو. په دغه نندارتون کې 483 همکارۍ تړونونه لاسلیک شوي دي او دا د دې ښکارندوی کوي چې د چین او جنوبي اسیا ترمنځ همکارۍ د ښه پرمختګ په حال کې دي. زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له لارې تاسو ته د چین او جنوبي اسیا ترمنځ د همکاریو حالات در وپېژنم. کله چې په 2014 کال کې د چین او جنوبي اسیا لومړی نندارتون ترسره شو، نو هغه مهال د چین او د جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ عمومي حجم له 100 میلیاردو امریکایي ډالرو څخه کم و. خو تر 2022 کال پورې یې دغه حجم 200 میلیاردو امریکایي ډالرو ته پورته شو چې د هر کال د زیاتوالي منځنی اندول یې په 100 کې 8.3 ته رسیدلی دی. چین د جنوبي اسیا عمده تجارتي ملګری او له تیرو څو مسلسلو کلونو راهیسې د پاکستان، بنګلادیش او مالدیو په شمول د ځینو هیوادونو ډېر لوی تجارتي ملګری پاتې شوی دی. چین ته د سمندري تولیداتو، چای او وچې میوې په شمول د جنوبي اسیا د تولیداتو صادراتي اندازه ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې ده او تولیدات یې د چینایانو ډېر خوښیږي. د معلوماتو له مخې د 2023 کال تر جولای پورې په جنوبي اسیا کې د چین د پانګونو اندازه 15 میلیاردو امریکایي ډالرو ته نږدې شوی او په دغې سیمې کې د چیني تصدیو لخوا د جوړ شویو پروژو ارزښت له 200 میلیاردو امریکایي ډالرو څخه زیات شوی دی. د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په پروژو کې په پاکستان کې د چین د مستقیمو پانګونو اندازه 25 میلیاردو او 400 میلیونو ډالرو ته رسیدلی او کابو 1.2 کاري فرصتونه یې ایجاد کړي دي. د ګراس چین په بنګلادیش کې د پاداما پول په شمول د کابو 10 سړکونو او پلونو جوړولو پروژې، په نیپال کې د پوخارا هوایي ډګر پروژې، مالدیو کې د ناصر هوایي ډګر پروژې او د چین او لاوس د اوسپنیزې لارې پروژې او ځینې نورې ګڼې همکاریزې پروژې په بریالیتوب بشپړې کړي او د جنوبي اسیا د پرمختګ او د سیمې د تګ راتګ د پیاوړتیا لپاره یې ښه خدماتونه کړي دي. چین او د جنوبي اسیا هیوادونه یو د بل ښه ګاونډیان او پرمختیایي ملګري دي. باور دا دی چې د یو کمربند او یوې لارې د وړاندیز په رڼا کې به د دواړو خواو ترمنځ هر اړخیزې همکارۍ نورې هم ژورې شي او د چین او جنوبي اسیا خلک به ترې ښې ګټې واخلي. محترم دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.